برگشتیم دوستای عزیز در وقت برنامه قسمی که بیشتر هم گفتم دو نازنین با ما هستند. دو نازنین واقعا اطفال نازنین هستند و هر اطفالی که در خانواده می باشه واقعا روشنی از خانواده است. همو به حساب همو مردم عام بازیچه همو خانواده هست. واقعا خیلی دلچسب است وقت صبح وقت طفلای نازنین از خواب برخیزی که بابون لبخند شیرینشان ببینی خیلی روزت خوب میگذره. امروز هم صفی‌الله جان، احمدزی و الهام خان با ما هستند. دو نازنین و شیرین با ما هستند. خورشید جان بخی تحت تاثیرشان رفتم میگم صحبت کردن چون واقعا استعداد بالایی دارند و بسیار لایق هم هستند در مکتب. سلام الهام جان و صفی‌الله جان، خوب هستین؟ صبحتان بخیر. تشکر زده باشم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته د مشرانو جرګې ټولو لیدونکو ته، هغه څوک چې مونږ فعلا د مشرانو جرګې له تلویزیون ګوري، خدای دې وکړي روغ جوړ او صحتمند اوسئ او ښه سهار مو را پیل کړئ. مننه، ما خیریم، خدا کنه که خودتان خوب باشید. د هر څه نه مخکې چې هغه کوم د خپل د افغانستان وګړو ته د محمد اشرف غني د بریا مبارکي وایم. زه سیف الله احمدزی 12 کلن د شپږم ټولګي زده کوونکی د سوپرکټ غړی تعلیم و انسانیت ته کار کوم. ماشاءالله خوش آمدید میگم شما را. واقعا صفی‌الله جان، من احساس میکنم که خیلی یک جوانای قهرمان در پیش رویم است. باید نمیتونم که تنها اسمشان بگیرم، میگم باید با تخلصشان یادشان کنم. خب صفی جان، میشه خودت بگویی که در درسای مکتب کی کمکت میکنه و چقدر خودت علاقه داری که بیشتر درس بخوانی؟ د ما سره په مکتب درسونو کې ټولو کومک کاوه. موږ ورور، رندار، خور هر چا ما سره کومک کاوه. نو زه ډېره علاقه لرم چې د مکتب درسونه ووایم او زه یو ښه درجې ته ورسېږم. ماشاءالله. الهام جان، خود ته همین سوال جواب بدید. تاسو ډېر ښه یو سوال وپوښتل. تاسو ګورئ چې مونږ په فامیل کې یو بل سره کومک وکړو د تعلیم په برخه کې، مونږ همیشه کامیابېدلی شو. مثلا ما او سیف الله ورونه یو. سیف الله مشکل لري، زه به ورته ووایم. که زه مشکل لرم، سیف الله دې راته ووایي. مونږ باید یو بل سره همکاري وکړو چې تر څو یو ښه جي ته ورسېږو. زه هم څنګه چې سیف الله ورور وویلې، زه هم تعلیم سره ډېر شوق لرم. تعلیم یعنې رڼایي. مونږ باید زیات کوشش وکړو د تعلیم په بخش کې چې مونږ تعلیم وکړو، زمونږ وطن آباد شي. همدغه تعلیم کولی شي زمونږ وطن آباد کړي. تاسو ګورئ افغانستان په 40 کلونو کې همیشه جنګ کول، تعلیم ته دومره سوچ نه و. تاسو وګورئ جاپان او افغانستان په یو وخت کې ازادي اخیستې او افغانستان ولې دومره شاته پاتې او جاپان ولې دومره مخته تللی؟ دلته سوال دا دی ولې افغانستان شاته پاتې او ولې جاپان مخته تللی؟ د په خاطر چې افغانستان جنګ ته مخه کړه او جاپان تعلیم ته مخه کړه. تاسو وګورئ چې جاپان اوس وګورئ څومره مخته تللی، اما موږ اوس هم شاته پاتې یو. موږ باید کوشش وکړو تعلیم وکړو، بچیانو مو تعلیم وکړو چې تر څو زموږ آینده ښه شي. زموږ تېرو مشرانو خو تعلیم نه ده کړی، په موږ هم نه کوي، په موږ هم نه کوي. موږ باید کوشش وکړو چې خپل ماشومانو باندې تعلیم وکړو. دا زموږ ټولنه کې باید تعلیم عام شي. ولې دا ماشومان پلاستیکونه خرڅوي؟ ولې د ده په ځای تعلیم نه کوي؟ ولې درس نه وایي؟ ولې مکتب ته نه ځي؟ ولې کورسو ته نه ځي؟ که د ده په ځای پلاستیکونه خرڅ کړي، هغه تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، هغه به ښه وي د ده په خاطر چې پلاستیک خرڅ کړي. که ته اوس پلاستیک خرڅوي او بیا په آینده کې چې نه جوړېدلی شي، اما که ته اوس تعلیم وکړي او ته آیندې ته به دې سوچي، آینده به دې هم ښه شي. واقعا موږ دې ته خوشحاله چې موږ یو دیګبخار جوړ کړی. نور ملکونه ګورو هغه 20 کاله مخکې پاکستان جوړ کړی او موږ اوس دې ته خوشحاله چې موږ دیګبخار جوړ کړو. نو موږ باید پرمختګ وکړو، تعلیم ته باید توجه وکړو. موږ په هر شي کې شاته پاتې یو، باید موږ پرمختګ وکړو. انشاءالله اگر هر خانواده مثل جناب بالای اولاد خود کوشش کنه، من مطمئن هستم افغانستان از ژاپن هم که هم پیش میره بالاتر. الهام جان قسم صحبت میکنه که من فکر میکنم که یک سخنگوی یک وزارت مقابل است و همو حرکات و همو عکس العملش واقعا خیلی عالی است. و اما تو صفی‌الله جان هم یک بچه خیلی با استعداد است و این طرز صحبت کردنشان واقعا خیلی عالی است و خداوند اینا را توفیق بده که بیشتر درس بخوانند. الهام جان، میشه بگویی که در خانواده از خودت کی تقلید میکنه و خودت از کی الگویت است که میخوایی مثل همونا باشی؟ زه غواړم چې خپله
لکه زمونږ ګران ولسمشر محمد اشرف غني غواړم هماغسې واوسمه څنګه چې ګورې محمد اشرف غني زمونږ محبوب ولسمشر وطن ته یې ډېر ښه کارونه وکړ دا د بیا کامیابه شو خدای د وطن په خیر وي مونږ باید کوشش وکړو د خپل ولسمشر قدر وکړو که تاسو ګورئ که د افغانستان یو ولسمشر نه وي فکر وکړئ د افغانستان داسې لکه سرپوښې نشته دی تاسو ګورئ یو شپه کور کې څوک نه وي د کور مشر کور څومره بد ښکاري همدغسې زمونږ وطن چې دی لکه کور غوندې مو دی مونږ باید خپل ولسمشر احترام وکړو زه نو غواړم چې د خپل محبوب ولسمشر غوندې همغه مې الګو دی بسیار خوب از خودت خودم هم د الهام جان سره موافقیم بسیار خوب میشه بگوییم که در زمستان 3 ماه که رخصت بودین از مکتب چه فعالیت‌هایی را انجام دادین؟ موږ خو ډېر دغه وکړل انګلیسي کورسونه دغه مدرسه د قرآن کریم د سوپرکټ هر څه موږ په وخت لوبې ما هم کولې هر څه په وخت ولو خو موږ د دې ژمي نه موږ ډېره سمه ګټه واخیستله زه هیلهمند یم چې داسې نور ماشومان هم د دې ژمي نه ګټه واخلي او ځینې کورنۍ ده چې په خپل ماشومان باندې تعلیم نه کوي هغوی چې تعلیم نه پې کوي پلیستکونه په خرڅوي نو هغه باید تعلیم په وکړي او ځینې کورنۍ ده چې خپل ماشومان ډاروي په میلمانخانې ته میلمانه راشي دوی په کنځلو په وهلو لیږي باید داسې ونه کړي دوی باید په ښه د میلمنو سره کښېني چې هر څه راتلونکي که هغه یو سم شخصیت ځینې جوړ شي باید په تعلیم په وکړي په هغوی باندې خودت سفیلا جان وقتی خانه مهمان میای یا بزرگا می باشه با اونا میشینی و صحبت‌های می داشته باشی؟ بسیار خوب اما از که کرکترشون مثلا بزرگا دقیقاً جوانای قوی وارد میشه خودت هم الهام جان بگویی از زمین که در زمستان 6 ماه یا 4 ماه زمستانی که شما در خانه سپری که این کدام فعالیت‌هایی داشتید څنګه چې سیف الله ورور ویلي همداسې مونږ خپل درسونه ویلي کورسونه مو نیولي ول سوپرکټ ته تللو مونږ باید کوشش وکړو دغه بدون ژمي کې کله چې مونږ ژمي کې هم باید مونږ ځان ته یو هغه ولرو توصیه هغه ولرو ټیبل ولرو مونږ باید ورځنی کارونو کې باید همیشه کوشش وکړو مونږ چې کله شپې ویده کېدلو مونږ خپل ځان ته یو ورقه کې به مو لیکل سبا ته څه کارونه وکړو که داسې هر یو ماشوم وکړي هر یو ماشوم هم نه یو انسان وکړي یو ځوان وکړي د هغه د ورځنۍ چې تېرېږي دا به په ښه توګه تېره شي مونږ باید همیشه کوشش وکړو چې خپل په روزنه کې صحیح برخه واخلو تاسو وګورئ مونږ باید مونږ چې کله مکتبونه ول مونږ به پر هغه وخت کې هم مونږ ته به ویل کېدل چې روز سبا ته مو پلان څه شی دی مونږ به پلان به مو ولیکل او بیا به مونږ همغه بېرته همغه کارونه مو چې پلان کې لیکل همغه به مو کول که دغسې هر یو انسان وکړي د هغه زندګي سلو پرمختګ کوي مونږ باید داسې یو کار وکړو روزانۍ کارونه باید درس ووایو لوبې وکړو زه نه وایم چې لوبې مو کوئ لوبې هم وکړئ تعلیم هم وکړئ خو له لوبو نه مهم تعلیم دی که چیرې ته تعلیم ولرې ته به ډېر یو لوړ شخصیت جوړ شي ته به سترګې به دې وازي تا ته به لاره صفا ښکاري او که چیرې یو انسان تعلیم ونه لري فکر وکړئ لکه یو ړوند چې هغه سترګې کار نه کوي لاره ورته نه ښکاري تعلیم یعنې ګروپ تاسو وګورئ دا ګروپونه اوس ګل کوي آیا تاسو ته به لاره ښکاره شي نه ښکاري ځکه بې تعلیمي ده که چیرې مونږ تعلیم وکړو دا ګروپونه یې تا ته هر څه ښکاري یو بې تعلیمه شخص لاسونه وهي چې له دغه مشکلاتو نه ووځم تیاره ده کومې خواته لاس اچوي دې خواته ورځه د دې خواته ورځه زه له دې تیارکي نه ووځم نو موږ باید کوشش وکړو خپل تعلیم وکړو مخکې مې چې ویلې موږ باید لوبې هم وکړو او تعلیم هم وکړو لوبې هم مهمه دي له تعلیم نه لوبې هم مهمه دي ځکه موږ که همیشه تعلیم وکړو زموږ په ذهن فشار راځي او موږ باید کوشش وکړو چې تعلیم مو وکړ بعد له هغه نه باید موږ لوبې هم وکړو زموږ ذهن لکه تازه شي نو موږ باید د لوبو څنګ کې تعلیم هم وکړو کورسونو ته هم لاړ شو قرآن شریف مدرسې ته هم لاړ شو
ماشاءالله ماشاءالله الهام جان واقعا میشه بگوین که تایم تیبل به یک فرد چقدر ضروری می باشد؟ که چیرې یو انسان خپل روزانه پلان لیکي هغه ته ډېر ګټه کوي د په خاطر چې هغه خپل هغه پلان لیکي هغه سبا ورځې به پرې ښه تېرېږي ذهن باندې به یې بوج نه وي چې یو به یو چیرې کینې بل به بل چیرې کینې د په خاطر چې هغه خپل توسم اوقات جوړ کړی او هغه په همغه پلان مخته لاړ شي په هغه به ورځ ښه تیره شي. دقیقا. میستر فولا جان خودت بگویی آیا بازی هم میکنید با دوستکای کدام بازی را بیشتر دوست دارید؟ مو زه کرکټ ما ډېر علاقه ده کرکټ سره او زه د خپل ورون مې دی او د همسایه مو د هغوی سره کرکټ هم کوم او د هغوی سره درس هم وایم مدرسه او انګلیش هم ورسره وایم او دغه کرکټ هم مازدیګر وخت کې لوبې کوو سهار وخت درس وایو بس ماخوستن هم درس وایو بیا تقسیم اوقات ځان ته لیکو چې سهار زه باید څه وکړم او هغه موږ بیا سهار چې راجګ سو هغه موږ ترسره کوو. بسیار خوب. واقعا بازی هم میکنن بازی فقط از طرف پیشین یا دیگر بازی میکنین میشه بگوین که محیطی که شما بازی میکنین آیا بدلتان از خوش دارینش یا تقاضایتانی است که پارک بازی باشه اگرچه در زمقیمت خیلی پارکایی بر اطفال ساخته شده اما باز هم در محیطی که خودت بازی میکنی کرکت صفیولا جان اونجا بدلت هست؟ یعنی استاندارد است؟ بسیار خوب. واقعا خدا کنه به هم اطفال ما برسه و بتانند که اونجا بازی بکنن. خودت هم الهام جان بگو بازی میکنی از بازی ها کدام شد دوست داری؟ څنګه چې سیف الله ورور ویلې لوبې کوو په لوبې کې همدغه زمونږ کرکټ هم خوښیږي. میشه بگوین که بدون از اینکه شما درس میخوانین تعلیم میکنین دیگه چی فعالیت ها انجام میدین؟ مخکې مې ویلې مونږ سوپرکټ دفتر ته ځو هلته مونږ تعلیم کوو او هلته مونږ کوشش کوو چې مونږ د هغو ماشومانو حقونه وغواړو چې کوم ماشومان د سرکو په سر پاتې دي هغه ماشومان چې بې تعلیمه دي هغه ماشومان چې پلاستیکونه خرڅوي تعلیم ورته نه رسیږي زمونږ دا هدف دی چې دا ماشومان چې دي دا له سرکو نه جمع کړو او دوی ته تعلیم ورښودو هغه پلاستیکونه چې خرڅوي د هغه په ځای مونږ یو قلم ورکړو کتابچه ورکړو چې هغه تر څو تعلیم کړي د هغه آینده ښه شي مونږ باید زموږ هدف دا دی چې مونږ یو داسې تعلیمي مرکز جوړ کړو چې هلته په وړیا توګه هلته درس ورکول شي هغه کسانو ته په وړیا ډول درس ورکول کیږي چې هلته هغه ماشومان چې یتیمان دي هغه ماشومان چې پلاستیکونه خرڅوي کار کوي مونږ کوشش کوو دغه ماشومان چې کار کوي د هغه په شی مونږ ورته تعلیم ورسوو چې تر څو زمونږ د دغه نسل آینده ښه شي. بسیار. الهام جان کدام نهاد دارین که در اونجا تفلک‌ها رو کمک میکنین؟ نه مونږ د خپل شخصي له جبره خرج کوو ما ته استاد وویلې چې وایي ته کوشش وکړه زه یې درته جوړوم همداسې فامیل مې هم راته ویلې وایي کوشش وکړئ مونږ یې په خپله جوړوو درته د په خاطر چې زمونږ د وطن آینده ښه شي. دقیقا. الهام جان بدون از یک تفلک ها پلاستیک میفروشن دیگه کارهای شاقه هم هست که بالای از اونا میشه آیا بر از اونا هم کدام پلان کاری داری که بر از اونا هم کمک بکنی؟ بالکل هماغه پلاستیکونه شیان چې خرڅوي د هماغه په مجموعه کې راځي نور هغه ماشومان چې کنه لکه مستری خانه کې کار کوي آیونونه جوړوي داسې نور سخت کارونه کوي هغه ته دا لازمه نه ده هغه ته دا لازمه ده چې تعلیم وکړي مونږ هم هغوی ماشومانو ته هم دا پلان په ذهن کې نیولی چې هغوی ته هم همداسې وکول شي څنګه مو چې د هغه ماشومان چې پلاستیکونه خرڅوي همدغسې زمونږ نور ماشومانو ته هم فکر کړی چې هغوی سخت کارونه کوي. بسیار خوب. صفیولا جان خودت بگو که از زبان انگلیسی چقدر بلد هستی؟ زه اوس د انګلیسي مې لږ زده کړې ده او زه کوښښ کوم چې دا ښه زده کړم ځکه چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده او زه ډېر زیات کوښښ کوم چې د انګلیسي زده کړم انګلیسي په هر ځای کې چې انګلیسي باید که انګلیسي ته نه یا ته هیڅ کار هم نشي کوی باید موږ انګلیسي زده کړو. و چه زبان بلدیت دارین شما؟
موږ په پښتو درې نو دا نور هم کوښښ کوو چې ښه زده کړو اردو انګلیش دا باید موږ زده کړو. مهمه 3 ژبې دي چینایي اردو عربي. چینایي اردو او انګلیش او عربي ده ځکه چې انګلیش نړیواله ژبه ده او عربي باندې زموږ قرآن شریف د زموږ لمونځ چې کوو په هغه د خطبه ده او په انګلیش چینایي خو چې یو پرمختګ هیواد دی او هغوی سره باید موږ خپل هغه سیخ کړو. موږ هم څنګه چې سیف الله ورو ویلې کوشش کوو چې انګلیسي زده کړو عربي زده کړو همداسې سای کې کوشش کوو چې چینایي هم زده کړو. چینایي یو سوپر پاور ملک دی که چیرې موږ چین سره د تجارت اړیکې ښه کړو نو موږ شاید پیشرفت وکړو. موږ باید همیشه کوشش وکړو چې همدغه 3 ژبې زده کړو څنګه چې سیف الله ورو ویلې انګلیسي چینایي عربي. موږ په جمعې په مانځه کې ناست یو نه پوهېږو دغه ملا څه شی وایي او انګلیسي مهمه ژبه ده. انګلیسي یو نړیواله ژبه ده چې هغه انګلیسي مهمه ده چې موږ زده کړو. تاسو ګورئ په اوس مهال کې هر شی په انګلیسي ده. که تاسو ګورئ یو شی نوی راوځي روباټ چې راوځي ټول په انګلیسي جوړېږي او چین مخکې همې به ویلې یو سوپر پاور ملک دی. نور زما هم له انګلیسي سره مې لږ بلدیت شته دی. له دې رسن کې پښتو مې هم زده دري مې هم زده. بسیار خوب. چینایی و عربی را هنوز دیگه تلاش نکردین که بیاموزین؟ انشالله برنامه های بعدی. دقیقا. خودت هم خورشید جان تلاش کن که این 4 لسان یاد بگیری. انشالله. پلان های سال آیندهتان میشه برای ما بگوین که چی پلان ها دارین؟ مکتب شروع میشه بدون از اینکه مکتب میرین دیگه چی کارها باید انجام بدین؟ موږ باید مکتب ته سم آمادګي ونیسو. ځینې ماشومان دي چې مکتب ته آمادګي نه نیسي خالص چې مکتب شروع شي نو مکتب ته ورشي کتابونه واخلي نور هغه نه کارخانګي کوي نه بل شي. دا څو کاله چې دا زه مکتب کې وم سوپرکټ ته نه وم راغلی ما چې د ویډیوګانې وکتلې ما ته مخکې موبایل لاسته راغی ما به ګیمونه کوله اوس کې موبایل ما ته لاسته راشي نو زه معلومات کې حاصلوم او مخکې چې دی ما به هیڅ کارخانګي مکتب ته نه وړله او اوس کارخانګي مکتب ته وړم او خو په درس سره شوق مې پیدا کړ. د یو ټولو ماشومان ته وایم چې د خپل مکتب سره شوق پیدا کړي او ځینې کورنۍ داسې هغه دي چې ماشوم مکتب ته واچوي نو بیا یې پوښتنه نه کوي چې هغه درس وایي نه وایي نو هغوی باید پوښتنه وکړي چې ماشوم نور هم درس کې تکړه شي. بسیار عالی. خودت الهام جان خودت آیا کس را تا فعلا درس دادی درس آموختی مثلا برای کس شاگردی که استادی کردی؟ زه یو ځان ته یو خاص استاد لرم هغه ما ته ښودي او زه څنګه سیف الله ورور ته ښودم داسې نور ماشومان دي په سوپرکټ افغانستان کې چې هلته کوشش کوي خپل وطن ته خدمت وکړي. سیف الله ورور هم له هغه ماشومانو دی چې ما سره اوږه په اوږه ودرېدل غواړي چې د ماشومانو د حقونو دفاع وکړي. داسې نور ماشومان هم دي چې هغوی هم غواړي د ماشومانو د حقونو دفاع وکړي. دا موږ ته د افتخار ځای دی چې موږ یو ماشوم راپاسي او خپل وطن ته خدمت کوي. زه به تاسو ته یو قصه وکړم. څو وخته مخکې ما ته یو پلار مسج وکړ چې زه به کله مخکې وظیفې نه راتلم ما ته به مې زوی ویلې چې راکه موبایل دې راکه ګیم کوم اما اوس چې راځم ما ته وایي موبایل دې راکه الهام خان شاید یو نوی ویډیو کړي سیف الله به شاید یو نوی ویډیو کړي. دا موږ ته د افتخار ځای دی. که تاسو وګورئ هغه ماشوم چې ګیم یې کول هغه په دغسې ویډیوګانو باندې پوه شو چې هغوی وطن ته خدمت کوي. هغه په زړه کې هم یو جذبه پیدا کېږي چې زه هم غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. موږ باید همیشه کوشش وکړو په خپل تعلیمي نصاب کې مثبت بدلون راولو. زموږ تعلیمي نصاب کې موږ باید کوشش وکړو خپل ماشومانو ته د تیرو وختونو قصې ورته وکړو. د غازي امان الله خان د خوشحال خان خټک چې دوی چې کلي چې دوی مخته تلي او افغانستان اوس په نورو ملکونو پاچاهي کوله. افغانستان په انډیا او په نورو ملکونو پاچاهي کوله. موږ اوس هم جنګونه کوو
کوو مونږ اوس هم په 5 روپو یو بل وژنو مونږ اوس هم په یو موبایل باندې یو بل انسان وژنو دا ښه کار دی نه مونږ باید کوشش وکړو چې تعلیم وکړو تعلیم یوازینی شی دی چې مونږ پرمختګ ته بیایي نور زه ما ویلي دي وایم تل به وایم چې تعلیم یوازینی شی دی چې زمونږ وطن آبادولی شي آیا تاسو وایئ چې افغانستان په بلډینګو او په سړکو آبادیږي افغانستان په بلډینګو او سړکو نه آبادیږي افغانستان یوازې په تعلیم آبادیږي که چیرې مونږ کوشش وکړو تعلیم وکړو نور زمونږ وطن به ډېر آباد شي موږ دا هېر کړي دي چې موږ د چا لمسي یو موږ د احمدشاه او میرویس خان لمسي چې په ټوله دنیا یې بادشاهي کړی ده او موږ اوس په 10 روپۍ یو بل وژنو نو موږ باید ځان اصلاح کړو موږ باید تعلیم ته مخه کړو چې څو د بدبختیو نه ووځو واقعا احساس الهام جان و سیفالله جان قابل قدر است واقعا یک احساس خیلی خوب بر وطن خود داره سیفالله جان چی تعداد اطفال پیش خودت هستن و خودت برای اونا درس میدی زه فعلا یو 4 شاګردانه دي چې استاد ما ته ښودي او زه هغوی ته ښودم لکه سیف الله ورور دی داسې یو نور ماشومان دي از دیگه ناحیه ها هم مراجعه میکنین یا تنها مو ارزان قیمت اطفالش پیش خودت میاین فعلا پورې مونږ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د کابل له هر ګوټ نه راشي دلته فعلا مونږ سره د فقط دا د ارزان قیمت او بګرامۍ شاګردان دي بسیار خوب بسیار خوب واقعا این اطفال نازنین ما واقعا که با استعداد هستن و هر قدر بگوییم خودتان دیدین که الهام جان چقدر یک بچه فوق‌العاده و خارق‌العاده است الهام جان میشه بگویی که هدف چی است و در آینده میخوای چی کاره شوی زه غواړم چې په راتلونکي کې د رئیس جمهور صاحب مشاور جوړ شم د ماشومانو په څنګه کې چرا خودت نمیخوای که رئیس جمهور شوی د په خاطر مخکې مونږ ویلې زمونږ پلان د ماشومانو په خاطر دی تر څو دغه ماشومانو ځوانان کولی شي زمونږ وطن آباد کړي زما سوچ ټول ماشومانو ته دی چې دغه ماشومان باید ماشومانو ته تعلیم ورسیږي څوک چې یتیمان دي هغوی ته یتیمخانې جوړې شي زه غواړم د رئیس جمهور صاحب مشاور جوړ شم د ماشومانو په څنګه کې چې تر څو د ماشومانو د حقونو دفاع وکړم ماشاءالله خودت سیفالله جان زما هدف دا دی چې افغانستان تعلیم وکړي تعلیم پیشرفت ورکړي او ځینې مکتبونه دي چې هغوی تعلیم مجهز نه دی کې نیم کې کمپیوټرونه یې خو خاورې په پرتې تعلیم موږ په 3 قسمه لرو اول غریب پیسه‌دار او متوسط نو پیسه‌دار ته هر سم مجهز وي او متوسط ته مجهز وي خو کار نه پخلي او غریب ته شی مجهز نه وي نو دوی باید هر څه باید مجهز کې نو ټول باید په یو رقم ته تعلیم وکړي او زه غواړم په راتلونکي کې ډاکټر جوړ شم تر څو خپل ګران هیواد افغانستان ته خدمت وکړم بسیار خوب بسیار خوب انشالله که به امیده خود برسه میشه کوتاه خودت بگویی الهام جان که چقدر درس های مکتب های دولتی البته که خودت در شخصی درس میکنی دولتی آیا کدام روز رفتی دیدین چقدر درس هایشان معیاری است به نظر خودت څنګه چې سیف الله ورور ویلې غریبانانو ته یو رقم درس ورکول کېږي چې حیرانه پاتې دي سړی غریبانانو ته کمپیوټر لیب نشته ساینس لیب نشته هغه په چي کې درس ووایي حداقل د دولتي مکتبونو صنفونه منظمه نه دي په خیمو کې ناست وي او داسې یو مکتب هم شته چې هلته په اولۍ کې کښېني مونږ په صنفو کې دولتي مکتبو کې 80 کسانه په صنف کې کښېني آیا یو استاد کولی شي دا 80 کسانه کنټرول کړي هغه استاد نشي کولی 80 کسانه کنټرول کړي څوک چې په اخره کې راځي هغوی ته صحیح درس ته نوبت نه رسیږي موږ باید دا صنفونه په 2 برخو وویشو چې هلته هغه ماشومان هم صحیح تعلیم وکړي او استاد هم صحیح ورته دسترسی ولري اوس شاته چې څوک کښېني هغه ته صحیح نه وررسیږي حداقل هغه ماشومان چې کله شاته کښېني وایي چې نیم ساعت وخت دی مونږ قارخانګي نه لیکو مونږ اخره کې کینو مونږ ته نوبت نه رارسیږي مونږ تاسو وګورئ دا بانه جوړه شوه که چیرې دا په 2 برابره کړي نور دا به ډېر ښه شي ځکه چې د هغه په زندګي کې یو مثبت بدلون راځي د په خاطر چې هغه یو ورځ کې یو 4 شیان هم زده کړي هغه ډېره زیاته لویه خبره ده بسیار خوب بسیار خوب واقعا
خدا کنه که صدای الهام جان و صفی‌الله جان مقامات بشنوه و بر از اینا کار بکنه. مثل از اینا ما بسیاری از اطفال نازنین خدا داریم هم استعدادهای خیلی بالایی دارن، اما متاسفانه که امکانات برشان نیست. اونا همیشه توهین شدن، چی از طرف فامیل، چی از طرف استاد، چی از طرف خانواده، چی از طرف جامعه. اما اونا همیشه تغییر و تعیین چی شدن که سرکوب شدن که شما باید صدا بلند نکنین، شما صحبت نکنین، شما نوزخورد هستید. این موضوعات خیلی زیاد هست در کشور ما. خدا کنه که این موضوعات از بین بره و ما مثل صفی‌الله جان و الهام جان طفلای دیگر هم داشته باشیم و اونا رو هم دعوت بکنیم در برنامه، ازشان استقبال بکنیم. سپاس از شما دو نازنین که آمدین با امید موفقیت های بیشتر هر دویتان. بسیار خوب. الهام جان میشه پیام کوتاهی هم از خودت داشته باشین؟ زما پیام ټولو هیوادوالو ته دا دی چې یوازې تعلیم کولی شي زموږ وطن آباد کړي. که تاسو تعلیم وکړئ، زه تاسو ته وعده در کوم که چیرې تاسو کامیابه نه شوئ نور دا واضح خبره، که چیرې یو انسان تعلیم وکړي هغه کامیابېدلی شي. موږ باید کوشش وکړو چې تعلیم وکړو. تعلیم یوازینی شی دی چې زموږ پرمختګ ته بیایي. تعلیم داسې شی دی چې موږ ټکنالوژي ته مخته کوي. موږ باید د ماشوم روزنه صحیح وکړو. موږ باید کوشش وکړو خپل ماشومان ونه وهو. ځینې پلارونه دي خپل ماشومانو ته سوټي نیسي، ولې د خدای په یاد هغه ماشوم دی، هغه په ذهن بد تاثیر کوي. که چیرې هغه ماشوم ونه وهل سي هغه به په آینده کې باوجرته د ماشوم کمجرته یو علت دا دی چې هغه وهل کیږي، هغه ټکول کیږي. د په خاطر موږ باید ماشومان ونه وهو. که چیرې موږ ماشومان وهو هغه ذهن باندې فشار راځي. که تعلیم وکړو ټکنالوژي کې مخته کیږو، څنګه چې امریکا او جاپان داسې نور ملکونه په ټکنالوژي کې مخته دي، داسې به موږ هم مخته شو. همیشه کوشش وکړو چې ټکنالوژي په بخش کې، تعلیم په بخش کې، ماشومانو په بخش کې صحیح سوچ وکړو. موږ اوس هم خوشحاله چې د بخار مو جوړ کړی دی، خلک اسمان ته وختل، فضا ته وختل. موږ اوس هم خوشحاله چې د بخار مو جوړ کړی دی. هغه هم د خدای یو شکر دی چې هغه هم د بخار جوړ کړی. نور ملکونه روباټونه جوړ کړل، شیان جوړ کړل. موږ اوس هم خوشحاله چې د بخار مو جوړ کړی. ځان راویښ کړئ، خپل وطن مخته کړئ، ماشومان نه وهئ، ماشومانو باندې مو تعلیم وکړئ. همیشه کوشش وکړئ خپل ماشوم په روزنه کې صحیح برخه واخلئ چې هغه آینده ښه جوړه شي او د وطن په فکر کې اوسئ. موږ باید دغه موږ په هېواد کې دا کار ډېر زیات دی چې ته پښتون یې، زه تاجک هغه پشهی دی. موږ باید دا ختم کړو. موږ افغانان یو، موږ د افغان په نامه یادېږو، نه په پښتون، نه په هزاره، نه په پښتون. موږ باید ټول په افغانان په نامه یادېږو. زما هدف دا دی چې د افغانستان ټول خلک د افغانستان د بیرغ لاندې یو کړم. موږ باید ټول سره لاس یو کړو او خپل وطن آباد کړو. که چیرې موږ لاس یو بل ته ور نه کړو موږ هېڅکله نشو کامیابېدلی. که چیرې موږ یو بل ته خنډونه کږدو موږ هېڅکله نشو کامیابېدلی. واورئ، که چیرې تاسو خپل ورور ته، خپل پلار ته مو، خپل مشرانو ته مو خنډ کېښودل، همغه خنډ کې به تاسو په خپله خطا کېږئ. خپل مشرانو ته مو خنډونه مه کېږدئ. موږ باید کوشش وکړو چې تعلیم وکړو، له توجه څخه ومنو. ماشاءالله ماشاءالله، واقعا که قابل افتخار ما. بسیار یک صحبت خیلی عالی داشتن. یک سخنرانی کردین الهام جان که مخوچی تمام بیننده ها تحت تاثیرتان قرار گرفتن. صفی‌الله جان از خود هم پیام تمی داشته باشیم کوتاه. زه غواړم د افغانستان ټول وګړي د یو بیرغ لاندې د یو افغان په نامه یاد شو. زه به یو شعر درته وایم چې د دغو په ماغه کې ده. راځئ چې زړونه سره یو کړو، راځئ چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، کاڼي بلالونه شي او بوټي بلوانگ. ماشاءالله ماشاءالله. دوستای عزیز، به خاطر از یک صحبت‌های از این نازنینای ما خیلی شیرین بود، ما وقت برنامه رو برشان زیاد دادیم. سپاس از شما. خوش شدم از دیدنتان. انشالله که در برنامه‌های بعدی هم با شما خواهیم. انشالله. سپاسگزار هستیم از شما نازنینان هم که ما رو همراهی کردین. تا برنامه فردا شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. ما هم با امید نازنین خداحافظی با شما نازنین. خدا حافظ.